د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي چې د قطر په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ خبرې د یوې دوه اړخیزې هوکړې په لاسلیک پای ته رسیدلې دي. د مجاهد په وینا دواړو خواو په هوکړه کې د بشپړ او معنادار اوربند د یو بل پر ضد د خاورې د نه کارولو، د ښه ګاونډیتوب او د هر ډول دښمنانه اقدام د مخنیوي ژمنه کړې ده. ننګرهار کې یو شمېر ورزشکاران د پاکستان وروستی برید چې پکې عام هیوادوال او د کرکټ لوبغاړي شهیدان شول په کلکو ټکو غندي. دوی وایي له نړیوالو غواړي چې د پاکستان د دغه بریدونو څېړنه وکړي چې پکې ورزشکاران او خبریالان په نښه شوي. د ننګرهار بهرنیو چارو رئیس او د ایران قونسل د همغږۍ ناسته وکړه. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه خپور شوي خبر کې ویل شوي د دې ولایت د بهرنیو چارو رئیس مولوي جان محمد انقلابي او په جلال آباد ښار کې د ایران اسلامي جمهوریت سرقونسل مجید رضا پناه د همغږۍ او همکارۍ په موخه ناسته وکړه. جلال آباد ښاروالۍ په 9 ناحیو کې د کثافاتو ټولولو یا ښار پاکوالي کمپاین پیل کړ. د ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د ښار پاکوالي دغه کمپاین به 3 ورځې دوام کوي او موخه یې د ښار ښکلا او چاپیریال ساتنه ده. بلخوا عام خلک وای ښار د ټولو ګډ کور دی، ښاریان باید په ګډه د ښکلا او چاپیریال ساتنې ته کار وکړي. د رنور ولسوالۍ کې 350 زلزله ځپلو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه خپور شوي خبر کې ویل شوي د سرې میاشتې ریاست په چوکاټ کې د ملک سلمان خیره بنسټ له لوري په د رنور ولسوالۍ کې 350 زلزله ځپلو کورنیو سره د 21 قلمه غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. او د غزې حکومت د مطبوعاتي دفتر د څرګندونو له مخې اسرائیلي ځواکونو د اوربند تر اعلان وروسته تر اوسه شاوخوا 50 ځله اوربند نقض کړي او بریدونه یې کړي دي چې پایله کې یې 33 فلسطینیان شهیدان او 143 تنه ټپیان شوي دي. فلسطینی رسنۍ وای چې د اسرائیلي پوځ موټرو د مغازي، پنغالي او د شجاعیه سیمې ختیځ اوسیدونکو باندې ډزې کړي دي.